دوستانو سلامونه. که تاسې غواړئ خپل د واتساپ برنامې یا واتساپ اپلیکیشن که واتساپ بزنس وي او که واتساپ میسنجر چې ورته وایي ساده واتساپ، نو تاسې که غواړئ د هغې ژبه بدله کړئ، عموما واتساپ یا ډیری برنامې چې دي هغه په انګلیسي کې اتومات یا ډیفالټ ژبه چې ورته وي هغه انګلیسي وي. نو تاسې په واتساپ کې کولی شئ چې د واتساپ ژبه بدل کړئ، یعنی انګلیسي نه هرې ژبې ته چې غواړئ. پښتو پکې لا اوسه پورې نه ده هغه شوې، خو د وخت په تېرېدو سره کیدای شي پکې اپډیټ شي یا اضافه شي. نو زه به واتساپ بزنس باندې کلیک وکړم. دلته چې مې کلیک وکړ بیا به په دې درې ټکو باندې او بیا به په سیټینګز باندې چې مې کلیک وکړ، دلته لاندې تاسې یعنې د سټوریج اینډ ډیټا لاندې اپ لینګویج زه په دې باندې کلیک کوم. کلیک چې مې وکړ ګورئ تاسې د انګلیش نه لاندې پرشین یا فارسي همداسې عربي ډېرې ژبې پکې دي، خو تر اوسه پورې پکې پښتو ژبه نه ده اضافه شوې. اردو هم پکې شته ده، پښتو نه ده شوې. تاسې چې هرې ژبې ته غوښتل چې واتساپ کوم برنامه چې ده دا ژبه د واتساپ برنامې ژبه مو هر هغه ته واړوئ، نو تاسې دې ځای نه کولی شئ. زه فعلا مثلا په فارسي باندې کلیک کوم. فارسي باندې چې مې کلیک ګورئ تاسې کوم تنظیمات چې وو یا سیټینګز چې وو هغه ټول هغه یې په فارسي ژبې ته واړو. نو په دې توګه تاسې کولی شئ خپل د واتساپ برنامې ژبه بدله کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک یې کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. نو که چینل مو تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې نورې همداسې ویډیوګانې هم زه سره شریک کړم. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.